داسې ولاړو یکدم سرنګون شو او په جړا شو. خورې د ګریوان نه ونیوه، ورته له خورې ستا د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وي چې دا زما راتلو نه مخکې د کوم قرآن وی نو لګي بیا وایا. په دنیا کې داسې کلام به وي لکه قرآن چې دی، داسې مذهبه د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قرآن ده. زما عزیزانو لاړ هغه خلق مړ شو چې د چا شان ګریوان نه نیولې ده چا خوري ستا د محمد رسول الله په خدای قسم وي چې کوم قرآن دی زما راتلو نه مخکې وی لګي بیا وایا. خورې ورته وایي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. عمر فاروق په جړا شو. خور ته وایي ستا دې په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قرآن تا ته ښودلی. خور اورور په دې جګړه دي او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين. اے الله د اسلام لا مضبوطه کا په یو د عمرینو. یا الله یا ابو جہل مسلمان کا او یا عمر مسلمان کا. خور ور سره دا وینې تی بیگی سری شو کېدلې ده. سردار کونین تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده بیا سه جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنه امراغله دل راغلم چې کوم قرآن دې زما خور ته خودله غماته مخایا. جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا. جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا. ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا. سردار کونین ورته وی چې عمر ته وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. عمر فاروق چې اسلام راوړي سردار کونین ته وی چې یا رسول الله ډیر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا. ما په کفر کې یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړي. ما په کفر کې